کومه پېښه چې نن پېښه شوې ده د دې پېښې موږ سخت مذمت کوو او د علاقې د امن و امان په حواله د هر هغه پښتانه د هر هغه چا سره په صف اول کې موږ هم په جان ولاړ یو هم په مال ولاړ یو نو زموږ کردار او د تنظیم په نمایندګي ولس و علاقه ټولو ته معلومه ده زموږ اوس غوښتنه دغه ده چې پر دې خلکو باندې چې کوم اکشن موږ اخلي د سوشل میډیا په حواله باندې شاید موږ ته په چا ساتو دغه ورځ دغه حالات موږ ته رامیلمېدوي که نن پر مصطفی ده سبا به پر بلې وي سبا به پر بلې وي خو بله خبره دا ده باید دا دی چې دلته ولسي کمیټۍ او ټول سیاسي ګوندونه په اخلاص سره ودرېږي مګر د ولس څخه دا سیاسي ګوندو څخه د ولسي کمیټۍ څخه موږ دا یقینداني غواړو چې تاسو به هم بیا وخت یا هغه مین موقع راشي بیا به موږ ته څوک لاسونه نه رایله کوي چې موږ پر میدان یې کړ پرېږدئ امن و امان په علاقه کې راوستل در ټولو د مخه دا ذمهواري د سرکار ده د انتظامیې ده موږ سرکار انتظامیه دا وخت بېوسه ده موږ دا مطالبه وکړو د چا سره باید دا دی چې په دا خبره دا ولس سر خلاص کړي دا سیاسي ګوندونه او موږ سره معززین ناست دي زموږ سره مشران ناست دي زموږ سره ولس ناست دی چې د ټولو څه د مخه موږ پر دې متفقه سو چې زما و علاقه ته بدامني خورول کېږي بدامنه کس راځي د دې بدامنۍ و شاته لاس د چا دی د دې بدامنۍ سپورټ څوک زورور سپورټ څوک دا زورور د چا پکې نه راغلی دی موږ به پر هغه اصلي مقصد پر هغه اصلي ټکي سره ګایېږو درواغ به نه سره وایو په سپینې خبرې به سره کوو ما درته وویل چې زما د خدای تعالی په ذات قسم چې در د خپل سر در د خپله ځواني و دې ولس ته د امن دپاره تېرې ما دې مړ کړي چې هر څوک زورور وي که ادارې وي که سرکار وي د دې ولس دپاره زه د دې خپلې ځوانۍ قرباني درکوی شم دغه حقیقت وایم دا رښتیا خبره کوم چې دا بدامني خوروله کړې چا ده سپورټ یې څوک یي او د دې و شاته لاسه چا دی سرکار ولې په دې کې بې بسه دی و ما ته 300 کسه د سرکار د تاڼې 20 ګامه و اخوا ته استوګن دي مګر سرکار په دې کې بې بسه دی ډېره ناولده خبره ده نمایندگان د سرکار چې زموږ مقصد اصل شوی نه وي موږ خپل مقصد اصل کړی نه وي قطعا نه موږ دا خبره ورته کوو ډاګه یې کوو اعلان یې کوو چې دغه دوې ځالۍ د دا ځای ختلي نه وي د هغه خلک ګرده ګرفتاره شوي نه وي اف آی آر کاټ شوی نه وي قطعا تر هغه موږ نه احتجاج پرېږدو نه د چا خبره منو نه یو شی نه ورسره منو وروره ته پر امن ته بحث مه کوئ ولاړ کښېنئ مشران ناست دي بل لارې نه ووایئ مشر په هر چا کې معلوم وي مشران معلوم وي دا کشران په مابین کې وره مداخله دا تر بار بار انشاءالله والعزیز ستۍ د مزاج و ستۍ یا به زموږ په مزدک باندې مسله موږ دا احتجاج جوړ شوی دی دا هره ورځ نه کېږي دا نن راغله د موقع چې موږ نن دا شی فاینل نه کړو بیا یې قطعا نه شو کولی نه هره ورځ مجلسونه کېږي نه هره ورځ خبرې کېږي نه هره ورځ دا شی کېږي نن چې موږ دا شی فاینل کړی فاینل کړی نه اعتراض راشي نه پرېږدو دوی مهرباني وکړي دا خلک وڅښي فکر دا چې کارېږي دا خلک دې کښېني بیا ګرده کړي دا چې کارېږي دا خلک دې شاته دي الله به شاته دې شاته دي کښېني وګوره کښېني سره غسل اول ګیله موږ د ایسي د ډي سي د انتظامیو څخه ده
سرانان نو عمل پسند ځای دی چې د نن څه 40 کاله 42 کاله اوس سرانان د انجمن جمهوریت ما سره د وستل نظر راغلی سرانان کې مسن وکړ هر شي ارزانه دي اتفاق لري نن د دې د لاسه د خلک د توبکیان یا د مجلسا یا د خلک یو مش خبر نه مو دا خلک مست پریشانی د مستدار ثبوت کی چې سرانان کې د نه پر اټکال شوی دي انتظامیه د ثبوت کی بل څه د ثبوت دا انتظامه پیدا باندې نخلا چې فوري طور دوسیه د نیت باندې وو فوري طور یا رو باندې وو ناجایز اصل کیږي نو زفاره توانونه نشي برداشت ول نور خلک پر موږ غیله کې لندار ایله کته نو دا نه برداشت وي د څه د په سبب کوټو وار دا د شي کرسي پر قرار نه شي په درې ورځې کې د څه دی ځای ولالي جوړه وروجه مو متفقین ناشي اوس خلاص کړي کې دا مثلا نو یا رو نه د پوری طور یا رو چې دا نیت باندې وو